د نړۍ په 100 هیوادونو کې تر 3 میلیونو زیات تر 10 په ډیرو ژبو خپور شوی اثر دی. د دې کتاب لیکوال ډاکټر سوزن جیفرز او ژباړی محمد باسط وحیدی کړی ده. زه حکمت آرین یې پر بلبل اپلیکیشن درته وړاندې کوم. کولای شي پرېږدي جنت له ډیرې پخوا هغه وخت چې ماشومان په مکتب کې وو کالج ته د ورتللو نیت درلود، خو اوس یې اولادونه کالج ته ورسېدل لا یې نه دی پیل کړی. هغه ویریږي او هم په دې نیت ده چې هر وخت یې ویره ختمه شوه او پیسې پیدا کړي بیا به یې پیل کوي. تل په دې فکر وي چې کله مې ماشومان له کالجه راځي غواړم هرکلی وکړم او دوی ما د خپل هرکلي پر مهال وویني. وایي که کالج بیا پیل کړم خاوند به مې پر بې پروایي او یوازیتوب شک وکړي. بې له شکه بدلون به راځي، خو دا باید د مخکې تګ پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خاوند یې غواړي د دې د ډیزاینره کېدو خو په حقیقت بدل کړي، خو جن چې کله هم کالج ته د تګ اراده وکړي ناڅاپي یې په مخ کې یو څه خنډ شي او د بل ځل لپاره یې همدا خنډ هڅو ته اړ باسي. وایي کله چې وخت ومومم بیا به کالج ته ځم. دغه تګلاره د جن د ناکامۍ لامل ګرځېدلې، فکري قوه یې بې ثباته کړې او تر هغو به د ویرې دغه خنډونه له منځه یونسي څو پورې چې یوه باثباته فکري قوه ونه لري. د جن په څیر هر هغه څوک چې دغه کتاب لولي او د مخکې تګ اراده لري دا باید د یو حقیقت په توګه ومني چې له پرمختګ سره سره ویره هم موجوده وي. نو سره له ویرې هیڅ هم باید زموږ د ودې پر مخ کې خنډ ونه ګرځي. یوازینۍ لاره چې د یو کار د ترسره کولو ویرې ختموي دا ده چې یاد کار خامخا وکړئ. دغه خبره له پورتنیو هغو سره یو څه په تضاد کې ښکاري، خو کله مې چې دوکتورا کوله لومړۍ دنده مې استادي وه. زده کوونکي مې تر ما ډیر کوچني وو. د خپلې خوښې مضمون د عمر ارواپوهنه مې ورته تدریسوله. ټولګي ته تر تګ وړاندې به مې په ساعتونو تیاری ونیو. کتاب، نوټونه او سلایډونه مې برابرول، خو بیا هم د زړه درزا نه کمیده. په لومړۍ ورځ مې ټولګي ته د زندان په سترګه کتل. هغه د زړه دربا او د پښو لړزه مې اوس هم له ذهنه نه وځي. فکر مې کاوه دا مې وروستۍ ورځ وي، خو له نیکه مرغه دوهمه ورځ حالت هغسې نه و. کوای کیدای شي استادي مې د ټول عمر لپاره پریښې وای. ورځې تېرېدې، له زده کوونکو حالاتو او چاپریال سره اشنا شوم. ویره مې ختمه شوه او راتلونکو ټولګیو ته به له یو مارکر سره په خوشحالۍ ورتلم. دې پایلې ته ورسېدم هغه یوازینۍ لاره چې ویره مو ختموي او د ځان په اړه ډاډمن احساس در بخي دا ده چې بهر لاړ یا لاړه شه او هماغه کار چې ویره ترې لرې ویې کړه. ځکه د کار په ترسره کولو مو نه دا چې ویره ختمیږي بلکې په ځان مو باور زیاتیږي، او کله مو چې د یو کار د ترسره کولو لپاره باور لوړ وي تاسې ته اسانه ښکاري او د یوې نوې موخې په لټه کې کیږئ. ټول هغه سیمینارونه او ورکشاپونه چې د ژوند په اوږدو کې مې د ویرې په اړه اخیستي دا حقیقت را په ګوته کوي چې د نوو کارونو په ترسره کولو کې یوازې زه نه بلکې ټول وګړي ویره لري. نو ټول هغه بریالي خلک چې د ژوند په اوږدو کې لوړ مقامونو ته رسېدلي دا یې د یو حقیقت په توګه منلې چې ژوند له ویرې خالي نه دی. دوی ویره سمه پیژندلې او له ویرې سره سره یې د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره هڅه کړې. له درده ځواک ته څوک چې د نوي کار له ترسره کولو ویریږي دا باید ومني همدا مهال یو څوک شته چې دغه کار ترسره کوي، نو نه باید چې ویرې ته د ستونزې په سترګه وګورئ. اصلي خبره دا ده چې موږ یو شي ته څنګه د ویرې په سترګه ګورو او ویره څه ډول تعریفوو. ځینو ته ویره هیڅ معنا نه لري، خو بل لور ته د ځینو یې مخه ډب کړی. راز دا دی چې موږ له ویرې د ځواک حالت ته ځان بدل کړو. راځئ چې د ځواک په اړه خبرې وکړو. ځینې خلک ورته په منفي سترګه ګوري. دوی ځواک پر نورو واکمنۍ ته وایي چې له بدمرغه زموږ په ټولنه کې په غلطه بڼه استفاده کیږي. هغه ځواک چې زه په اړه خبرې کوم بله بڼه لري. دا په حقیقت کې د نورو تر فشار او کنټرول لاندې نه راتلل دي. زه د داخلي ځواک په اړه خبرې کوم، په دې معنا چې د نړۍ په اړه ستاسې د لیدلوري ځواک دومره دی او تاسې په خپل ژوند کې بېلابېلو پیښو ته څنګه عکس العمل ښیئ. د کوم ځواک په اړه چې زه اوس خبرې کوم تاسې ته خپلواکي در بخي. دا چې نړۍ ته موږ یوازې راغلي یو او یوازې به ځو، نو له هیڅ چا تمه مه کوئ. دا وړتیا نه ده چې د نورو لپاره څه غواړي هماغه دې وکړي، بلکې وړتیا دا ده هغه څه چې د ځان لپاره غواړي ویې کړي. که د دې ډول کړنو ځواک نه لرئ تاسې کمزوري او پر ځان مو باور لږ دی. زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې ښځې نظر نارینهو ته له یادې ستونزې ډېرې کړېږي. ډېری وخت کېږي چې نارینه باید ځواکمن وي، خو برعکس ځواکمنې ښځې په ټولنه کې ځای نه لري. یوه بریالۍ ښځه په ځان باور، مینه او مثبته انرژي لري. په حقیقت کې مینه او ځواک دواړه له یو بل سره لازم او ملزوم دي. له ځواک سره مینه کولی شي زړه ته لار پیدا کړي، خو له ځواکه پرته مینه پایښت نه لري.
هغه ښځې چې دغه کتاب لولي یا اوري د ښځېتوب او ځواک په منځ کې د خلکو د منفي اغیزو د له منځه وړلو لپاره ښه معالجه دا ده چې دغه لاندې جملې د هر سهار غرمه او بېګا 15 ځله له ځان سره تکرار کړي. زه ځواکمنه یم او د خلکو خوښیږم. زه ځواکمنه یم او ما سره مینه لري. زه ځواکمنه یم او زما خوښیږي. دغه 3 جملې په لوړ اواز ووایئ. هغه انرژي چې تاسې ته یې درکوي احساس کړئ. د دې جملو تل تکرار به تاسې ځواکمن او مینه ناک کړي. تر اوسه به د هغه ځواک په اړه چې زه یې خبرې کوم لږ او ډېر پوهېدلي یاست. اوس راځئ په دې خبرې وکړو چې له درده ځواک ته ورځنی چارټ څنګه استعمال کړو. دلته یو شکل دی چې د درد له لوري ځواک طرف ته څو ویکتورونه تللي دي. شکل ته په کتو کېدای شي ډېری ځان په منځ کې ووینو، په دې چې په ټوله کې نه ویریږو، خو له خپلو وړتیاو او ځواک څخه د هدف د ترلاسه کولو لپاره پوره کار نه اخلو. یوه مشهوره مقوله ده چې وایي لاره اواره ده. دا موږ چې یو ځان ته پکې کاڼي اچوو. پورتنی شکل د یوې مرجع په توګه مرسته درسره کوي چې څنګه کولی شئ دغه کاڼی له مخې لرې کړئ. لومړی له درده ځواک ته شکل رسم او د خپلې خونې پر دیوال یې راوځړوئ. په هر ځل لیدو به یې د ځواکمنتیا احساس وکړئ. مثبته انرژي به واخلئ او د هغې څه په ترلاسه کولو کې به مرسته درسره وکړي چې تاسې یې غواړئ. په یاد ولرئ له درده ځواک ته یوازینۍ لاره حرکت او عمل دی. دویم له ګیلبرت کیسټستون نه مې پخوا اورېدلي وو چې هغه څه چې الوزي ځان یې نه دی دروند کړی. دغه خبره مې تل خندوي. دا را په زړه کوي چې که غواړئ والوځئ خپلې اوږې له اضافي بار سپکې کړئ. په وړو وړو خبرو پسې مه ګرځئ او مخکې لاړ شئ. دریم له درده ځواک ته شکل کې ځان ته په کتو خپل ځای وټاکئ. آیا تاسې په منځنۍ برخه کې یاست؟ کله خپه او یوازې، خو کله په ځان باور احساسوئ او یا هم ځان په ښي لور کې وینئ. چیرته چې کنټرول او باور له هر څه زیات دی او یا هم دا چې له ژوند مو تمه نشته او ویریږئ. څلورم هره ورځ شکل ته په کتو له ځانه وپوښتئ چیرته یم؟ په ځان باور او د ځواک وړتیا مې ډېرېږي که نه په یو ځای ثابت ولاړ یم؟ پنځم تل به مو په ذهن کې د خپل لیدلوري لرل له تاسې سره د پریکړو نیولو پر مهال مرسته وکړي. که مو د کومې پریکړې پایلې ستاسې له پلان سره سمې نه وي، ځان له درده مه مړ کوئ. د تجربې په توګه له دې تېروتنو کار واخلئ. موږ هر یو باید له درده ځواک ته چارټ جوړ او خپل ځان مو پکې په نښه کړو. د دې شکل د جوړولو لپاره ځینو کلمو ته اړتیا ده، ځکه چې ځینې لغتونه هیله بښونکي خو ډېری هغه یې له درده ډک دي. له درده ځواک ته دلته یو چارت دی چې بیا هم د چارت په سر کې د درد له لوري ځواک طرف ته ویکتورونه تللي. د ځواک لاندې لیکل شوي زه یې نشم کولی، ما باید، دا زما غلطي نه ده، دا یو مشکل وي، زه غواړم زده کړه وکړم او مخکې لاړ شم، ژوند سخت دی، زه هیله لرم، زه پوهیږم چې کولی شم، دا د زده کړو یو فرصت دی. اما د درد لور ته بیا لیکلي زه به یې ونه کړم، ما ونه کړل، زه یې مسؤول یم، دا یوه موقع ده، زه نه یم راضي، ژوند یو چانس دی، زه پوهیږم، زه به څه کوم، دا سخت ده. زه یې نشم کولی په ځان د باور نه درلودلو ښکارندوی دی، خو زه به یې ونه کړم تاسې ته د ټاکنې حق درکوي. کله چې تاسې خپل ذهن ته د زه یې نشم کولی جمله وایئ، نو ستاسې ذهن یې په اتومات ډول د یو کمزوري کس په توګه ثبتوي. ستاسې ذهن په هغه څه باور لري چې اوري یې، نه په هغه څه چې رښتیا دي. کیدای شي ووایې نن شپه مېلمستیا ته نشم تلی، له همدې کبله باید د سبا ورځې غونډې ته تیاری ونیسم. خو همدغه د نشم په ویلو ستاسې ذهن تاسې د یو منفي کس په توګه ثبتوي. نن شپه مېلمستیا ته نشم تلی، رښتیا نه بلکې مېلمستیا ته تلی شم، خو تر هغه غوره راته د سبا ورځې غونډه ده. موږ کولی شو زه نشم کولی جمله په مثبت ډول چې ذهن مو د یو منفي کس په توګه ونه پېژني ووایو. غوښتل مې درشم خو د سبا ورځې غونډې تیاری راته مهم دی. زه هیلهمند یم چې تاسې به بل ځل بلنه راکړئ او زما پر دې خبرو مو خوا نه وي بده شوې. دغه جمله ځواک، مثبتوالی او قدرت ښیي چې تاسې خپلو لومړیتوبونو ته څومره متوجه یاست. زه باید هم یو بل منفي فکر دی چې د نورو ټاکنو شتون ښیي، خو زه یې کولی شم ډېر ځواکمن دی. زه کولی شم د فلم لیدو ته لاړ شم، خو باید چې د انا پوښتنه مې وکړم. خو له بل لوري زه باید د مجبورۍ حالت ښیي چې په هر ځل ویلو یې انسان منفي لوري ته کشوي. دا زما تېروتنه نه ده. د ویرې په قاموس کې دا زما تېروتنه نه ده، د بېوسۍ پای ښیي. له دې چې قرباني شو، ښه دا ده د ټولو هغو څیزونو چې په ژوند کې پېښېږي مسؤلیت ومنو. ناروغ شوم، دنده مې له لاسه ورکړه، کار مې ډېر دی، وخت نه لرم، وزن مې زیات شو،
که دې ته ورته پلمو په اړه موږ مسؤلیت ومنو، کولی شو چې د یو ښه غذایي رژیم، ورځني سپورټ او کافي خوب په مرسته د خپلې روغتیا خیال وساتو. همدارنګه که مو دنده له لاسه ورکړې وي، بلې ته له لومړۍ دندې ښه تیاری ونیسو. څومره مو چې په ځان کنټرول زیاتیږي، ویره مو کمیږي. یوه بله منفي جمله چې ویره خپروي، دا یوه ستونزه ده څخه عبارت دی. که ووایو چې دا یو فرصت دی د ترقۍ لپاره، به مو ډېرې لارې خلاصې شي. بل لور ته زه هیله لرم هغه څه دي چې کولی شو پر ځای یې زه پوهېږم کلمه وکاروو. په لاندې دوو جملو کې ډېر توپیر موجود دی. لومړۍ جمله مو خوب ته نه پرېږدي، خو دویمه هغه بیا ځواک دربښي. هیله لرم دنده پیدا کړم. پوهېږم چې دنده به پیدا کړم. زه به څه کوم؟ تر شا یوه ویرونکې چیغه لري، خو که ووایم زه پوهېږم چې کولی شم، ماته ځواک رابښي. د بېلګې په توګه که زه بې دندې شم، نو څه به کوم؟ د دې جملې په ویلو مو ذهن ته منفي خیالونه او فکرونه راځي. خو که ووایم چې دنده مې له لاسه ورکړه، دا د ځمکې پر سر یوازینۍ دنده نه وه. هڅه به وکړم چې بلې ته تر دې ډېر تیاری ونیسم. همدارنګه د مادیاتو، معنویاتو، د ژوند د ملګري، د کورنۍ د غړي او یا هم د پیسو په له لاسه ورکولو کې مو ذهن ته منفي فکرونه او خیالونه راځي، او ذهن مو تاسې د یو منفي کس په توګه پیژني. خو که ووایو چې د زده کړو یو فرصت دی، موږ ته به ډېر څه راکړي. زه سرطان وم. دې ناروغۍ ماته هر څه راکړل، ژوند، خاوند، فرصتونه او همدغه کتاب چې تاسې یې لولئ. ما نور هیڅ هم ونه کړل، بلکې دغه سخت حالت مې په یو فرصت بدل کړ او ترې زده مې کړل. په دې سره په خپلو ورځنیو چارو کې له مثبتو کلمو استفاده وکړئ. څومره چې مثبتې خبرې کوئ، په خلکو به مو اغیز ډېر وي. یوه بله اغیزناکه لاره چې انسان ځواکمنتیا ته رسوي، هغه له خپلې ارامې ساحې راوتل دي. څه معنا؟ موږ ټول په هغه چاپېریال کې ژوند کوو چې ځان پکې ارام احساسوو. که له دې چاپېریاله لرې کېږو، ارامي مو کمیږي. د بیلګې په توګه په کاري چاپېریال کې له هغه چا سره ملګرتیا خوښوو چې همزولي او درجه کې راسره یو ډول وي. که له هغو سره چې تعلیمي کچه یې له موږ سره برابره نه وي ملګرتیا وکړو، ځان ناراحت احساسوو. همدارنګه کیدای شي یوه جوړه بوټونه په $15 واخلو، خو که $100 پرې ورکوو، نارامه کېږو. په یوه کوچني هوټل کې ډوډۍ خوړل خوښوو، اما په یو 5 ستوریز هوټل کې چې پیسې پر موږ وي، ځان ناراحت احساسوو. هر څوک، نارینه، ښځینه، خان او غریب، د ځان د ارامۍ او تفریح ساحه لري. هره ورځ یو نوی کار وکړه. ځان د ارامتیا له کړۍ وباسه. هغه چاته ټلیفون وکړه چې په خبرو کې ورسره نارامه یې. کله په داسې بوټونو پیسې ورکړه چې معمولا یې نه اخلي. داسې هوټل ته لاړ شه چې هلته ستا په اند ډوډۍ یو څه ګرانه ده. پر ځان ګواښ ومنه. یو کوچنی خو نوی حرکت به تاسې ته مثبته انرژي درکړي، که څه هم د دې کار پایله به هغه ډول چې تاسې غواړئ رانشي. هر ګواښ موږ د ارامتیا له ساحې لرې کوي او یوه نوي لوري ته مو بیایي. دغه ګواښ زموږ ځواک پیاوړی کوي او په ځان مو باور ډېرېږي. سره له دې چې ویره موجوده وي، خو هره ورځ د نویو کارونو ترسره کول موږ ته وړتیا راکوي او هغه د ګواښ اخیستلو اندازه مو ورسره ډېرېږي. هڅه وکړئ چې هره شپه د خوب غېږې ته له ورتګ مخکې د سبا ورځې د نوو کارونو ګواښونو د ترسره کولو لپاره په ذهن کې یو پلان جوړ کړئ. سترګې مو پټې او داسې وانګیرئ چې دغه کار همدا اوس ترسره کوئ. هغه ټکي معلوم کړئ چې تاسې پکې ځان ناارامه احساسوئ. په څومره اندازه چې د خپلې ارامتیا له ساحې لرې کېږئ، په ځان مو باور زیاتېږي. یادښت: زه د هغې ګواښ په اړه خبرې نه کوم چې تاسې ته په فزیکي توګه تاوان رسوي. زه نه وایم چې په چټکۍ سره موټر وچلوئ، نشهیي توکي وکاروئ، له بانک څخه غلا وکړئ او یا هم د چا حق وخورئ. د دې ټولو پایله زندان او یا هم مرګ دی. بلکې هره ورځ هغه نوي څه وکړئ چې ویره مو ختموي. د ځواک قوه مو پیاوړې او پر ځان مو باور او ارزښت ډېر کړئ. کله چې د ځواک خبره کوو، باید په یاد ولرو چې هر څوک داخلي ځواک او وړتیا لري. دغه او دې ته ورته کتابونه له تاسې سره د منفي ذهنیت په لرې کولو او د ځواکي ټکو په پیژندلو کې در سره مرسته کولی شي. موږ هڅه کوو چې د بلبل اپ له لارې تاسو ته دا او دې ته ورته نور ګټور کتابونه وړاندې کړو. نه یوازې دا چې موږ تاسې ته وایو زموږ اپ واورئ، بلکې کتابونه واخلئ، مطالعه وکړئ او له دغې بلا ځان وژغورئ. سلام او ستړي مشئ. دا د نړۍ په 100 هېوادونو کې تر 3 آیا تاسې قرباني او که مسؤول یاست؟ تاسې به ډیری وخت اورېدلي وي او یا به درته ویل شوي وي چې د خپل ژوند مسؤلیت په غاړه واخله. خو زه وایم چې موږ ډیری په دې نه پوهېږو چې د خپل ژوند مسؤلیت په غاړه اخیستل څه معنا.
ایډوارډ یو اجرایوي رئیس او د ښه معاش څښتن دی، خو بیا هم ویره لري. کله مې چې هغه ته له یوه ارواپوه د مرستې په اړه وویل، ځواب یې راکړ چې که مې چارچاپېره بدلون وکړي نو هر څه به سم شي. که مې زوی د نشه یي توکو استعمال پرېږدي، که مې ښځه زما قدر او مینه وکړي، او که مې عمومي رئیس زما په زړه کار وکړي، هر څه به سم شي. زه ارواپوه ته اړتیا نه لرم. دا زما غلطي نه ده، بلکې دوی ملامت دي. پوښتنه دا ده چې آیا هغه خپل مسؤلیت په غاړه اخیستی؟ نه، بالکل یې نه دی اخیستی. همدارنګه زه ډېرې بېلې شوې ښځې او خاوندان یې پېژنم چې د خپل تېر ژوند په اړه له یوه بله شکایت کوي. ډېرې واده شوي ښځې او خاوندان یې پېژنم چې له موجوده ژوند، اولادونو، بېوزلۍ او کورنۍ اړیکو کړېږي. آیا هر یوه له دوی څخه د خپل ژوند په اړه خپل مسؤلیت منلی؟ نه، بالکل یې نه دی منلی. دوی ټول په شعوري او غیر شعوري ډول قرباني دي. خپلواکي نه لري او د ژوند واک یې د بل چا په لاس کې دی. په یاد ولرئ، په هر اندازه چې له خپل ځواک څخه کار نه اخلئ، د ژوند واګې بل چاته په لاس کې ورکوئ، په هماغه اندازه به تاسې له درده ځواک ته شکل کې کیڼ لور ته په حرکت کې یاست، چې دا مو د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب ګرځي او د ویرې له کبله مو د ځواک قوه کمزوري کیږي. په دې باوري یم چې د پیښو پر وړاندې د غبرګونونو د پایلو مسؤلین موږ خپله یو. د هر څه مسؤلیت زموږ په غاړه دی. ما لاندې د مسؤلیت منلو 4 تعریفونه وړاندې کړي چې تفصیل به په 9 فصل کې وړاندې شي. لومړی، په نورو خپله ملامتیا نه اچول د مسؤلیت منلو په معنا دی. همدا چې په دې پوه شئ هر هغه څه چې په ذهن کې مو دي مسؤل یې ته خپله یې په ځان مو باور ترلاسه کړئ. د خاوند، ښځې، زوی، لور، رئیس او نورو ملامتول د مسؤلیت بار د بل چا پر اوږو ور دي. په ټولګي کې مې له خپلو زده کوونکو ډېر دا ډول ځوابونه اورېدل چې مسؤلیت یې په خپله نه مانه. میډلاین وایي خاوند مې ملامت دی، په تېرو 25 کلونو کې ژوند ته نه یم پرېښي، نو ولې ورسره پاتې کېدې؟ په دومره ښو کې دې ولې د هغو بدو ته ګوته ونیوله؟ داسې څه وو چې تاسې خبرو ته نه یې پرېښي؟ ټوني وایي که رښتیا ووایم نورې دندې نشته، دغه دنده مې خوښېږي هم نه، خو له مجبوریته یې کوم. ولې ته نه وینې چې نور خلک یو مخ دندې اخلي؟ داسې څه دي چې ته یې له دندې زړه توری کړی؟ ولې په ښه ډول او شوق نه ترسره کوې؟ ولې هڅه نه کوي چې نوې دنده واخلې؟ آیا کومه ستونزه شته؟ آلیس وایي که مې ماشومان نه وای اوس به مې ښه دنده درلود او ژوند به مې جوړ و. خو ته نه ګورې چې نور خلک سره له ماشومانو هم دندې لري او هم مخکې روان دي؟ ډیویډ وایي دا ټول مې د زوی له لاسه ویښته یې راسپین کړل. ولې د ټول ژوند پر هغې پورې تړلی؟ ولې باور نه لري چې هغه ښه مخ ته روان دی؟ ولې دې تل ځان داسې جوړ کړی چې له هغې څخه د ډېر څه تمه لرې؟ ولې په دې باور یې هر هغه څه چې ته یې غواړې باید هغه یې وکړي او یا هماغسې شي؟ د خپل ژوند په اړه نور ملامتول ستاسې درد ته دوا کیدی نه شي، بلکې خفګان او ویره مو زیاتوي. دویم، مسؤلیت منل یعنی ځان نه ملامتول. قرباني یعنی هر هغه څه چې له تاسې ځواک او خوشحالي اخلي. هڅه مه کوئ چې د خپل ځان قرباني شئ. ډېرو ته به دغه جمله عجیبه ښکاري، خو همدا حقیقت دی. کله دې چې غلطي وکړه ځان له غمه مه مړ کوه. که مو خپله هڅه کړې وي په دې باور ولره چې هر هغه څه چې په تېر، اوس او راتلونکي کې پیښیږي د زده کړو یوه موقع ده. هر څه ژر نه زده کېږي، بلکې وخت ته اړتیا لري. دریم، مسؤلیت منل یعنی د خپل چیټر باکس کنټرولول. ډېری وخت نه پوهېږو، خو ځینې واړه غږونه د انسان په وجود کې انګازې کوي او موږ دوزړي کوي. که مو دغسې غږونه نه وي اورېدلي او په اړه یې نه پوهېږئ نو دغه ډول اواز لري. رئیس مې پرونۍ غونډې ته ورونه غوښتم. زه څومره کار کوم په دوی هیڅ معلومه نه ده. دلته له یو ښه او مخلص کارکوونکي سره هیڅ ښه سلوک نه کیږي. هغوی مخته ځي چې دوه مخیتوب کوي. که دندې ډېرې وای په یوه بله پسې به ګرځېدلی وای. افسوس چې د ماسټرۍ سند نه لرم. اوس مې د پرمختګ ښه چانس درلود او بیا هم که زنګ ورته ووهم هغه به راته د یو شلی انسان فکر وکړي. خو که یې ورته ونه کړم ګمان به کوي چې زه یې په اړه دلچسپي نه لرم. که پیغام ورته پرېږدم او ځواب یې رانه کړي دا به مې حیثیت ته ښه نه وي. زه په دې فکر کې یم چې هغه ولې راته زنګ نه وهي. دا او دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې موږ یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول قربانیو. خو موږ د دې ټولو خبرو د حل لپاره په راتلونکو فصلونو کې په تفصیل سره غږېدلي یو. څلورم، مسؤلیت منل یعنی د هغو موخو لپاره مبارزه چې تاسې تر دې وړاندې ټاکلي دي. موږ ډېری وخت خپله راتلونکې نه ټاکو. هغه څه چې کوو په تصادفي ډول واقع کېږي او تلې په اړه شکایت کوو. نو په دې سره موخې وټاکئ او د ترلاسه کولو لپاره یې کار وکړئ.
موږ تل د یوه ښه ملګري د دندې او ښو اړیکو لپاره صبر کوو، خو حقیقت دا دی چې هیڅ هم په بشپړ ډول نه دی پیدا شوي. هغسې چې ته یې غواړې له نورو یې تمه مه کوه. د یو ځواکمن کس په توګه موخې وټاکه او د ترلاسه کولو لپاره یې له هرې شونې لارې ګټه واخله. پولینایي خوبونه. دا پولینایي خوبونه پرېږده. ډېری وخت چې تاسې د یو شي په اړه فکر کوئ نو دغسې خبرې به مو ډېرې اورېدلې وي. یو ماښام مې له یو ملګري سره د ډوډۍ خوړلو پر مهال د مثبت فکر په اړه بحث شو. زه یې د پولینایي فکر په اړه تورنه کړم. ترې ومې پوښتل د ژوند له خنډونو سره سره که موږ د یو شي په اړه مثبت فکر وکړو څه به پېښ شي؟ آیا دا بده ده چې که موږ لمر ته د عذاب په شکل نه بلکې د روښنایي په ډول وګورو؟ خنډ به څه وي که موږ په هر څه کې ښه وګورو؟ هیڅ خنډ به هم نه وي. زه وایم چې ولې خلک مثبت لوري ته په فکر کولو کې یو څه بې زړه وي. موږ پوهیږو چې مثبت فکر کول یو څه زړورتیا غواړي. زه چې کله هم په سیمینارونو او یا هم خپلو زده کوونکو ته د مثبت فکرۍ په اړه غږیږم، د دوی لومړۍ پوښتنه دا وي چې اوهو دا خو له حقیقت څخه لرې ده. خو کله چې له دوی د منفي فکرۍ په اړه دلایل پوښتم بې ځوابه وي. څېړنې ښیي 90% هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه او فکر کوو نه پېښېږي. په دې معنا چې زموږ منفي فکرونه 10% د صحیح والي چانس لري. اوس ووایاست چې مثبت فکر به ډېر منطقي وي که منفي؟ د خپل ژوند په اړه فکر وکړئ. باوري یم ډېر هغه څه چې تاسې یې په اړه اندېښنه کوله هیڅ نه دي واقع شوي. که یې په بیلګه کې واضح کړو لا به روښانه شي. جان او مری دواړو د خپل عمر په 40 کلنۍ کې خپل د ژوند ملګري له لاسه ورکړل. د جان مالي وضعیت ښه و خو د خاوند مرګ پریشانه کړې وه. تل به یې د هغې د مرګ او خپلې راتلونکې په اړه فکر کوو. هڅه یې وکړه چې دنده ومومي خو منفي فکرونو مرسته ورسره ونه کړه او بې دندې شوه. بل لور ته مری د خپل ژوند د ملګري تر مرګ وروسته له ډېرو مالي ستونزو سره مخ شوه، خو همت یې له لاسه ورنه کړ. په خیریه کارونو کې کار پیل کړ. له دې سره یې ټولنیزې اړیکې پراخه او د وخت په تېرېدو یې خپله دنده ومونده. په ځان بسیا شوه. د خاوند مرګ ورته سخت و خو دې په اړه مثبت فکر درلود. ټول ژوند یې په هغه پورې ونه تاړه. مخکې لاړه او خپله راتلونکې روښانه کړه. نو په دې سره حقیقي او غیر حقیقي هیڅ هم نشته. دا موږ یو چې څنګه د یو شته حالت په اړه فکر کوو. د روح لړۍ او پر ځان باوري پاچا له لیکوال جک کانفیلډ نومي د مثبت او منفي فکرونو د اغیزې په اړه یوه ښه طریقه زده کړه. غوښتل مې په یو سیمینار کې عملي کړم. یو محصل مې راوغوښت. په ټولګي کې مې نورو ته مخاطب کړ. ترې ومې غوښتل یو پیاوړی سوک وار کړه او له هغه وروسته بیا همدغه لاس د وږې په برابر پورته کړه او په خپل پوره قوت لاس کلک ونیسه. مخامخ ورته ودرېدم. په ټول قوت یې د هغه لاس ښکته راکش کړ خو یو ځل هم ونه توانېدم. بیا مې ترې وغوښتل خپل لاس ښکته او د څو ثانیو لپاره په پټو سترګو دغه جمله چې زه کمزوری او بې ارزښته یم 10 وارې له ځان سره په داسې ډول تکرار کړي چې دی ځان ته په واقعي ډول د یو کمزوري کس په سترګه وګوري. ترې ومې غوښتل پخوانۍ عملیه بیا تکرار کړه او لاس دې پورته ونیسه. دا ځل مې په ډېرې اسانۍ سره د هغه لاس ښکته راکش کړ. د پورتني عمل د یو ځل بیا تکرار مې ورته وویل خو په دې ډول چې دا ځل به په پټو سترګو دغه جمله چې زه یو پیاوړی او ارزښت لرونکی انسان یم تکرار کړي. په پوره هڅو سره ونه توانېدم لاس یې راکوز کړم. له پورتنۍ تجربې څخه دې پایلې ته ورسېدم چې ځان ته د یو کمزوري کس په توګه کتل په حقیقت کې فزیکي توان کموي او د دې پر خلاف د ځان په اړه د یو کار پر وړاندې مثبت فکر کول انسان ته فزیکي قوت وربخي. کله چې موږ پر خپله کمزورۍ باور کوو په ذهني ډول هم کمزوري احساسوو او همدا ویره ډېروي. خو بل لوري ته د زه پیاوړی یم جمله بیا تکرارول انسان پیاوړی کوي. نو انسان باید له منفي فکرونو لرې اوسي ځکه دغه منفي ذهنیتونه ویره خپروي او د پرمختګ پر وړاندې خنډ ګرځي. که ووایو چې د مثبت فکر نظریه نوې ده دا به رښتیا نه وي. له کلونو راهیسې د نړۍ پیژندل شوو لیکوالو لکه ناپلیون هیل، ماکسویل مالټس، نورمن او نورو په دې اړه پیژندل شوي او بېلابېل کتابونه لیکلي. پوښتنه دا ده چې ولې یو څوک مثبت فکر نه کوي؟ زه په دې اند یم چې عهد او تکرار هغه څه دي چې یو څوک کولی شي مثبت فکر کول تل خپل عادت وګرځوي. مخکې له دې چې په یوه هر اړخیز پلان خبرې وکړو باوري یم چې لاندې ټکي له تاسې سره د ورځنیو کارونو لپاره د مثبت فکر لرلو په برخه کې مرسته کولی شي. لومړی یو آیپډ. د ټکنالوژۍ په اوسنۍ نړۍ کې له نیکه مرغه موږ اوس هر څه ته لاسرسی لرو. نو غږیز پیغامونه، کتابونه او انګیزه لرونکي کلیپونه اورېدل. دویم په کتابونو پانګه هیڅکله هم ضایع نه ده. د اغېزناکو کتابونو لرل هم له تاسې سره د مثبت فکرۍ په اړه مرسته کوي.
دریم، د پیژندل شوو او اغیزناکو کسانو اغیزناکې خبرې د خپلې کوټې د المارۍ په هنداره د مطالعې په میز او په کاري چاپیریال کې په یو وړ ځای ونښلوئ. که امکان ولري په ښکلي ډول یې ډیزاین او د خپلې خونې په دیوال یې وځړوئ. هر اغیزناکه جمله په خپل وخت کې ځان ته معنا لري. هڅه وکړئ چې له خپل وخت او حالاتو سره سم اغیزناکې جملې وکاروئ. د مثبت فکر په اړه یو څه باید په یاد ولرو چې مثبت فکر لرل په دې معنا نه دي چې تاسې به له ستونزو سره نه مخ کیږئ، ویره به نه لرئ او درد به نه وینئ، بلکې مثبت فکر مو وړتیا لوړوي چې هر ډول شرایط په ښه ډول اداره کړئ. یادښت: پولاینا د یوې ځوانې نجلۍ کیسه ده چې د ژوند په هرو ناخوالو کې یې مثبت لیدلوری درلود، خو د وخت په تېرېدو سره دغه کیسه غیر حقیقي او په افسانې بدله شوه. سلام او ستړي مشئ. دا د نړۍ په 100 هیوادونو کې تر 3 میلیونو زیات تر 10 په ډیرو ژبو خپور شوی اثر دی. لیکوالی ډاکټر سوزن جیفرز ده. ژباړی محمد باسط وحیدي کړي او د بلبل اپلیکیشن له لارې زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. کله چې دوی ستا د پرمختګ خنډ ګرځي، تاسې د مثبت لیدلوري او پولینایي رویې تر غوره کولو وروسته په کورنۍ او ټولنه کې له ځینو مثبتو او منفي غبرګونونو سره مخ کیږئ. ډیری د کورنۍ او ټولنې خلک ستاسې له هغې پخوانۍ رویې سره عادت شوي، نو په دې سره دغه نوی چلند غوره کول به خامخا یو څه ستونزې راولاړوي. مخکې له دې چې د کورنۍ د غړو د چلند په اړه وغږیږو چې څنګه له دوی سره چلند وشي، نورو هغو خلکو ته چې تاسې ورسره اړیکه لرئ نظر وکړئ آیا له دوی سره په اړیکو کې ښه والی احساسوئ او که د دوی د منفي خبرو تر اغېز لاندې یاست. که مو له دغه چلند څخه خوښ نه وي او منفي خبرې درته کوي، همدا یو وخت دی چې د نویو همفکره ملګرو د پیدا کولو لپاره هڅه وکړئ. د اغېزناکو او بریالیو خلکو ملاتړ انسان ځواکمنوي. کله چې په دې پوه شوئ ستاسې ګرد چاپېره منفي فکره ملګري راټول دي، اندېښنه مه کوئ، ځکه همدا پوهېدل خپله حل لار ده. موږ ډیری وخت نه پوهېږو چې ژوند مو د منفي فکر لرونکو تر اغېز لاندې دی، خو کله چې پوه شو هر څه خپله بدلون کوي. څنګه؟ اسانه ده. منفي والی د میکروب په څېر له یو څخه بل ته خپرېږي، خو کله چې مثبت فکر پیلو له منفي فکره خلکو لرې کیږو. زه چې کله په ټولګي کې درس ورکوم محصلین پوښتي دا سمه ده چې له منفي فکره خلکو لرېوالی اړین دی، خو موږ له هغو نږدې ملګرو څخه چې له کلونو سره پیژنو څنګه بېلېدای شو. زه په دې اند یم لومړی خو امکان شته چې هغوی ستاسې له دې مثبت بدلون څخه اغېزمن او ځان ستاسې په ډول مثبت وانګیري، او یا هم لکه د ټولنې د نورو هغو په څېر چې بدلون ورته ناشونی ښکاري له ځان سره سم کسان پیدا او ژوند ورسره وکړي. خو دا هم شونې ده چې ستاسې بدلون او دغه نوی شخصیت مو د هغوی لپاره یو ډول ماډل وګرځي او ځان مثبت وانګیري. زه د کوم شخصیت په اړه خبرې کوم؟ هغه شخصیت چې تاسې د نورو د بدلون لامل او د ځان په اړه ښه احساس درکوي. هغه شخصیت چې کله مو دنده بدلیږي تاسې یې په اړه اندېښنه ونه کړئ، او چې کله مو ملګري له تاسې سره د یو کار مشوره کوي او نظر مو غواړي، ستاسې نظر دا وي چې ته یې کولی شئ، وړتیا یې لري، په اړه یې ډېر فکر مه کوه. اوهو دا ډېر ښه نظر دی، بس عمل پرې وکړه. زه د داسې یو شخصیت په اړه خبرې کوم، نه دا چې تاسې ورته منفي ځواب ورکړئ چې آیا دا یو لوی ګواښ نه دی. فکر نه کوئ چې بازار کې مو سیالان ډېر دي؟ دغه سوداګري چې ته پیلوي ډېری نورو مخکې پیل کړې، که ناکام شي لږ خو د راتلونکي په اړه فکر وکړه. زه فکر نه کوم چې ته به دغه کار وکړی شي، ښه به وي چې پرېږدې. که دې له هر چا دغسې ځوابونه واورېدل، ښه دا د لاره ترې بېله کړئ. د خپلو ملګرو په لیست کې له هغو سره په لاره ځئ چې راتلونکي ته مو په مثبت نظر ګوري. مریلن فرګوسن وایي که غواړئ له سختو اوبو واوړئ، د هغوی ملګرتیا وکړئ چې له ستونزو سره عادت او د پل جوړول یې زده وي. دا ښه ده چې نور کنټرول او لاره ور وښیئ، خو ځینې وخت د هغوی ملګرتیا او یا هم تر لاس لاندې کار کول ښه وي چې تاسې ته په ستونزو کې لار درښیي. د مثبت فکره خلکو په اړه دا نظر دی چې دوی ژوند ډېر جدي نه ګڼي. دا د بې پروایۍ په معنا نه دي، بلکې د دوی فکر ټول په اوس متمرکز او د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه نه کوي. زه په دې اند یم چې له همدا اوسه د مثبت فکره ملګرو په لټه کې شئ، د داسې خلکو په لټه کې چې هدف لرونکی ژوند لري او تل د پرمختګ په حال کې وي. د نویو مثبت فکره ملګرو شتون به مو د منفي فکرو لپاره یوه ستونزه وي، خو په یاد ولره چې کله یې له نظر سره همغږي ونه لري، دغه منفي فکره به خپله له تاسې لاره بېله کړي. کیدای شي دا پوښتنه در سره پیدا شوې وي چې داسې ملګري څنګه پیدا کړو. په بېلابېلو سیمینارونو، ورکشاپونو، غونډو او د اغېزناکه خلکو په ویناوو کې ګډون وکړئ.
که مو په جیب کې 50 ډالره د یوې ورځې خرڅه پاتې وي او د کوم اغیزناک کس د سیمینار 40 ډالره ټیکټ وي، تاسې همدا ورځ په 10 ډالره ځان وچلوئ او دغه سیمینار کې ګډون وکړئ. هڅه وکړئ ټولنیز واوسئ او پیژندګلوي ولرئ. د خلکو نومونه زده او د ټلیفون شمیرې ثبت کړئ. د هغو خلکو په اړه فکر وکړئ چې تاسې ترې اغېزمن شوي یاست. زنګ ورته ووهئ او همدغه چې په اړه یې څه احساس کوئ ورسره شریک او د یوې غرمنۍ لپاره یې دعوت کړئ. ډېر عجیبه درته ښکاري؟ زه هم همداسې وم. په لومړي ځل مې چې ټلیفون کاوه لاس مې لړزېده. هغه ته له زنګ نه مخکې مې په اړه بېلابېل نظرونه درلودل، خو همدې یوه ټلیفون مې هغه ښه ملګری کړ. اوس مې ژوند ټول همدغه ملګري دي. اصلي خبره دا ده چې هیڅ هم په اسانۍ نه ترسره کېږي. د هر کار لپاره هڅه پکار ده. ډیر هغه په کور یوازې ناست وي چې د بل د ټلیفون انتظار باسي. هیڅ به هم په لاس در نشي. په ځانګړي ډول په پیل کې دا ستاسې مسؤلیت دی چې په خپله ځان ته مثبت فکر او ښه شخصیت لرونکي ملګري پیدا کړئ. له شک پرته چې دغه کار به ډیر عجیب ښکاري. کیدای شي ډیری مو ټلیفون ته ځواب ورنه کړي یا به هم هغوی داسې غبرګون ونه ښیي چې تاسې تمه لرئ، خو سربیره پر دې هم هڅه وکړئ. دغه کار ډیری ځان ته په کمه سترګه کتل بولي، خو داسې نه ده. بدلون تل له ستونزو سره مخ وي. دغه ستونزه کیدای شي تاسې خپله د ژوند ملګری یا ملګري، پلار، مور او یا هم د کورنۍ بل غړي درته جوړه کړي. د هر کار تر پیل مخکې دوی په دې ګمان دي چې نصیحت درته کوي. د کار مخه مو په منفي نظرونو ډک کوي، خو که مو لیدلوری واضح وي او له مثبت فکره ملګرو سره مشوره پرې کړې وي، دغه منفي فکرونه او نصیحتونه به ستاسې د پرمختګ پر وړاندې خنډ نه شي. یوې بلې مهمې خبرې ته مو باید پام وي چې د داسې نصیحتونو پر وړاندې ستاسې د خبرو اندازه او عکس العمل ډیر مهم رول لري. د بیلګې په توګه د کورنۍ غړی په یوازې ځان یې کله کولی شي. تاواني ځواب: څنګه یې نشم کولی؟ عجیبه خبره کوي. ګټور ځواب: له پاملرنې دې مننه. په ځان باوري یم، پوهیږم هر هغه څه چې پیښیږي اداره کولی شم، خو ستا باور به له ما سره ډیره مرسته وکړي. که څه هم په ځان باور نه لرئ، خو ګټور ځواب مو په ځان باور زیاتوي. هیله دربښي او د ستونزو په حل کې در سره مرسته کوي. د بیلګې په توګه میرمن وایي: له نوې دندې وروسته مغرور شوی او رویه دې بدله شوې. تاواني ځواب: ته ماته مغرور وایې، دومره وخت مې صبر وکړ، اوس مې د بدلون وخت دی. ګټور ځواب: پوهیږم چې ولې د مغرور فکر راته کوي. د نوې دندې د بوختوالي له امله وخت کم او د پخوا په څیر ستا غوښتنو ته رسیدی نشم، خو زه ستا مرستې ته اړتیا لرم. څنګه کولی شو له دې حالت څخه راووځو؟ په دې اړه ډوبین میلر په خپل کتاب کې د ورځني ژوند عقیدو کې کاږي: تر ټولو غوره ګټه هغه ده چې دواړه خواوې بریالۍ اعلان شي. یوه بله ډیره مهمه خبره دا ده چې کله چې څوک د یو چا له نظر سره همغږي نه وي، ماشومانه خویونه پکې پیدا کیږي. غوسه ورتلي او ژر پریکړه کوي. خو دغه او دې ته ورته تخنیکونه هغه څه دي چې تاسې له ځان سره د ژوند د بدلون په حالت کې ولرئ. د خلکو له منفي فکرونو سره سره د ځان یو ښه ملګری اوسئ. هر خنډ ته په لاره کې د هو په ویلو سره سر وخوځوئ او هر کار او دنده چې ترسره کوئ یې په پوره مینه او صداقت یې ترسره کړئ. یو بریالی پریکړه یا تصمیم څنګه نیوی شو؟ هغه څه چې ژوند کې مو خنډ ګرځي، وړاندې تګ ته مو نه پرېږدي او تل ترې ویره لرو، د پریکړې نیول دي. لامل دا دی چې موږ ته تل د پام کوه کیدای شي ناسمه پریکړه وکړې ویل شوي. همدغې ناسمې کلمې زموږ پر مغزونو بد اغېزه کړي او له دې مو ویروي چې ملګري، کورنۍ، مقام، مینه، پیسې، سوداګري او هر څه به له لاسه ورکړئ. خو اصلي خبره دا ده چې ناسمې پریکړې انسان ته د زده کړو موقع برابروي او پوخوالي ته یې رسوي. نو که تاسې له پورتني وضعیت څخه کړېږئ، اندېښنه مه کوئ، هیڅ به هم له لاسه ورنه کړئ. مخکې مې هم اشاره ورته وکړه، که غواړئ نړۍ بدله کړئ، فکر مو بدل کړئ. فکر وکړئ تاسې د ژوند په داسې یو حالت کې یاست چې باید پریکړه وکړئ او لکه د ټولنې د نورو وګړو په څیر درته ویل شوي دي چې ګوره پام کوه، ژوند بیرته نه راګرځي، چې تېروتنه ونه کړي. حیران یې چې دغه کار او که نه هغه بل کار وکړي. که دغه لومړۍ لاره غوره کړئ، څه به پېښ شي؟ که پایله یې له پلان سره سمه نه وي، که دغه جملې مو ویره زیاتوي، نو دوه حالته موجود دي. که ډیره اندېښنه کوئ، ځان درته ملامت ښکاري او داسې انګیرئ چې کاش دغه کار مې نه وای کړی، نو تاسې د تاوان په حالت کې قرار لرئ. بل هغه یې د ګټې یا نو لاس حالت دی. که داسې فکر وکړئ چې تاسې له دوه غورویو الف او ب سره مخ یاست، که داسې وانګیرئ چې دواړه سم دي او که هره یوه غوره کړم، په نورو لارو د زده کړو او تجربو لپاره فرصتونه دي. که څه هم پایله هر څه وي، تاسې ګټونکي یاست. دا ټول زموږ په لیدلوري پورې اړه لري. په لومړي حالت کې که د دندې د بدلون موقع برابره شي، نو ذهن ته به مو دا ډول فکرونه راځي.
که مې اوسنۍ دنده پرېږدم او نوې دندې ته لاړ شم مسؤلیتونه به مې زیات وي. ښه، که مې له هغې دندې وباسي څه به کوم؟ منم چې ښه دنده ده، خو که هر څه زما په خوښه نه وي بیا؟ خو بل لوري ته د ګټې د حالت له مخې زموږ ذهن په دې ډول فکر کوي چې پیښیږي کولی شم کنټرول یې کړم. که څه هم دندې په ستونزو سره پیدا کېږي، خو که مې له لاسه ورکړه باوري یم چې بله پیدا کولی شم. غوره بېلګه یې ارواپوه الکس دی. پلار یې وکیل و. د پلار په مشوره یې د حقوقو پوهنځی پیل کړ. بااستعداده محصل و، خو تر 2 کاله زده کړو وروسته پوه شو چې تر وکالته د ارواپوهنې پوهنځی ورته ښه دی، ځکه چې په دې سره کولی شي خلکو ته خدمت وکړي. تر پرېکړو وروسته یې خبره له پلار سره شریکه کړه، خو هغه یې په دغه پوهنځي کې له داخلي سره مخالفت وکړ او د پیسو د نه ورکولو پرېکړه یې وکړه. که څه هم د الکس لپاره ګرانه وه، خو هغه د دغه فیس د پوره کولو لپاره 2 کاله په یوه ساختماني شرکت کې کار وکړ. هلته یې د یو ملګري په مرسته د خپل ژوند ملګري ومونده او واده یې وکړ. نوموړي تر 2 کاله وروسته خپلې زده کړې پیل او د یو سکالرشیپ په مرسته یې تر دکترا پورې ورسولې. کله چې زه خپلو زده کوونکو ته د ګټې ماډل تشریح کوم، دوی د حقیقت له نړۍ لرې بولي. لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړه، موږ ته ویل شوي دي چې منفي فکرونه حقیقت او مثبت هغه بیا له حقیقي نړۍ لرې دي. موږ د ګټې ماډل پایلو ته له منفي زاویو فکر کوو. د دندې له لاسه ورکول د ژوند د پای ته رسیدو په معنا بولو. موږ په ټولنیز ژوند کې داسې رالوی شوي یو چې فرصت یعنی پیسې، مقام، منزلت او کامیابي. خو زه غواړم تاسې کامیابۍ ته له یوې بلې زاویې وګورئ. د پرېکړې تر نیولو مخکې او وروسته به لاندې ټکه له تاسې سره مرسته وکړي چې ویره مو ختمه او هدف ته په اسانۍ ورسیږئ. له پرېکړې مخکې خوندیتوب د ډیرو شیانو د لرلو په معنا نه، بلکې د شیانو د اداره کولو په معنا دی. نو که توان لرئ چې د دریغه کلمې ځواب په زه یې کولی شم سره ورکړئ، نو ویره به مو ختمه او د ګټې له ماډل به مو په ښه توګه استفاده کړې وي. د ګټې په ماډل غور کول. نړۍ د نوو کارونو او تجربو د زده کولو لپاره یو فرصت دی. ما ته د هرې پرېکړې پایله قبوله ده او په تاوان کې نه یم. په دې کتاب کې له دې او دې ته ورته ازموینو ګټه واخلئ او ذهن ته مو د هغو فکرونو د ننوتلو اجازه ورکړئ چې تاسې ته یو څه درکولی شي. کورنۍ دنده مو وکړئ. که د پرېکړې د نیولو پر مهال له مسلکي کسانو سره مشوره وکړئ، ځینې به ستا د فکر مخالف وي، خو ډېری نور به مو وهڅوي. د اغېزناکو او مسلکي کسانو په غوره والي کې پام وکړئ. هغوی چې وړاندې تګ ته مو هڅوي سم، او هغوی چې هره شونې لاره مو په مخ تړي او منفي نظر درکوي، ستاسې په ګټه نه دي. هر هغه څوک چې تاسې د مشورې کولو پر مهال سپکوي، منفي لیدلوری لري او وړاندې تګ مخه مو ډب کوي، له خبرو کولو یې ډډه وکړئ. د بیلګې په توګه که د مشورې پر مهال چا درته وویل چې دغه کار به مو راتلونکی وګوښي، مه یې کوه، خو بل هغه بیا درته وویل چې ته یې کولی شې او وړتیا یې لري، نو دا څرګنده ده چې تاسې د چا خبرو ته غوږ دی او عملي کوئ یې. لومړیتوبونه وټاکئ. موږ له ماشومتوبه هر هغه څه کوو چې نور یې راته وایي. اصلي خبره دا ده له ځانه وپوښتو چې څه غواړو. کیدای شي له ډیرو سره اوس مهال د دې پوښتنې ځواب نه وي، خو دا باید معلومه شي چې کومه هغه مناسبه لاره هدف ته د رسیدو لپاره شته. ژوند جدي مه نیسه. ځینې خلک ژوند او بیا پرېکړې ډېرې جدي نیسي. باور وکړئ، هیڅ هم دومره مهم نه دي. که مو د پرېکړې له کبله یو څه مالي تاوان وکړ، مه خفه کېږه. د پیسو له لاسه تلل به زده کړې. که مو واده وکړ، مه خفه کېږه. دا به زده کړې چې ګډ ژوند څنګه وکړې. که مو د ژوند ملګری یا ملګري له لاسه ورکړل، دا به زده کړې چې یوازې ژوند یعنې څه. له پرېکړې وروسته منفي فکر مه کوه. موږ راتلونکي کنټرولولی نه شو، نو تر پرېکړې وروسته مو ذهن له بېلابېلو منفي فکرونو لرې وساتئ او د هغه څه په اړه اندېښنه مه کوئ چې غیر ارادي وي. تر پرېکړې وروسته مسؤلیت ومنئ. دا به لږ ستونزمنه وي. ډېری وخت موږ د پرېکړو د پایلو ملامتیا پر نورو ور-اچوو. که زه ووایم چې د ونډو په مارکیټ کې زما د تاوان لامل دلال یا بروکر دی چې ماته یې د یوې داسې کمپنۍ ونډې راوښودې چې بیې یې ښکته راغلې، نو منطقي به نه وي، ځکه پرېکړه زما وه او هیچا زور راباندې نه و کړی. دې تاوان د زده کړو یو فرصت راکړ چې د ونډو د مارکیټ په اړه څېړنه وکړم او هر وخت د دلال پر خبرو باور ونه کړم. همدغه مسؤلیت منل پر ځان د غصې د کمېدو لامل ګرځي. خوندي نه، بلکې صحیح کړه. که مو پایلې له پرېکړې سره سمې نه وي، په یوه بله لاره هڅه وکړئ. موږ ډېری وخت په ښې پرېکړې پسې ګرځو، خو که یوه لاره بریالۍ نه وي، 100 نورې لارې شته چې تاسې بریا ته رسوي. موږ د پرېکړو پر مهال که د خلکو له غبرګونونو سره مخ کېږو، د بیلګې په توګه څنګه کېدای شي چې ته دې د غاښونو طب پرېږدې او معالجوي طب پیل کړې.
کلونه دي ضایع وخت او پیسې دي ولګولې خو که تاسې له داسې غبرګونونو سره مخ کېږئ ورته ووایئ چې زما د تیر وخت ضایع نه بلکې د زده کړو یوه موقع وه او اوس وخت راغلی چې بدلون وکړم. ډېری کسان به په هغه څه کې بند پاتې یاست چې زده کړې مو پکې کړي او پیسې مو لګولې دي او اوس یې په بله لاره ځئ شرم درته ښکاري. سټیوارټ ایمري په خپل کتاب حقیقت کې د لارې د بدلون په اړه یو ماډل ویستلی چې انساني پریکړې په طبیعي ډول له غوښتنو سره سمې پایلې نه لري خو مهمه دا ده چې دا پریکړې په کوم ډول سمې او هدف ته د رسیدو لپاره باید له هرې شونې لارې کار واخیستل شي. سلام او ستړي مشئ. دا د نړۍ په 100 هیوادونو کې تر 3 میلیونو زیات تر 10 په ډیرو ژبو خپور شوی اثر دی. لیکوالی ډاکټر سوزن جیفرز ده. ژباړی محمد باسط وحیدي کړي او د بلبل اپلیکیشن له لارې زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. ډېری داسې نښې او فاکتورونه شته چې له مخې یې په دې پوهیږو چې اوس د پریکړې د بدلیدو وخت راغلی او تګلاره باید بدله شي. دوه تر هغو مهمې بیا ناخوښي او شک دي. خلک کې منفي بولي خو زه وایم چې ځینې وخت ناخوښوالی او شک ګټور وي. انسان ته دا ور په زړه کوي چې موخې ته د ورتلو لاره یې بدله کړي او باید چې له سره فکر پرې وکړي. د بیلګې په توګه که په فزیکي ډول د وجود کومه برخه درد وکړي او غم یې ونه خوړل شي نو شاید انسان ترې مړ شي. همدارنګه که په رواني توګه ستونزه موجوده وي نو تاسو دا درک کوئ په هغه لاره چې روان یاست بدلون ته اړتیا لري. نو د دې لپاره چې پوه شئ موخو ته د رسیدو لپاره په مستقیمه لار روان یاست او کنه لاره مو بدلون ته اړتیا لري کتابونه ولولئ او په سیمینارونو ورکشاپونو او د اغیزناکو خلکو په غونډو کې ګډون وکړئ. د ګټورې پریکړې پروسه: لومړی د ګټې په ماډل غور کول. دویم کورنۍ دنده ترلاسه کول. دریم لومړیتوبونه ټاکل. څلورم له ډیره جدیته ځان ساتل. پنځم پر ځان باور. تر پریکړې وروسته بیا لومړی منفي فکر مه کوئ. دویم تر پریکړې وروسته مسؤلیت ومنئ. دریم د کروالي هڅه وکړئ. که ګمان کوئ پورتنۍ خبرې هسې بې معنا دي نو لاندې پروسه د یوې بې ګټې پریکړې پر مهال ترسره کړئ. تر پریکړې مخکې د نو وین ماډل له مخې فکر کول. دویم د راتلونکي په اړه اندېښنه. دریم نورو ته غوږ نیول او پر ځان باور نه لرل. څلورم د پریکړې پر مهال دوزړتوب او ویره. تر پریکړې وروسته که پایلې له پریکړې سره سمې نه وي نور ملامتول. د پایلو په اړه اندېښنه. که د پریکړې پایله له پلان سره سمه نه وي د دې اندېښنه کول چې د هغه بله لاره مې غوره کړې وای. که پریکړه سمه وي د صحیح کېدو لپاره یې هڅه نه کول. توپیر نه لري چې د پریکړې پایله هر څه وي د زده کړو لپاره یوه موقع ده. د برېښنا مخترع توماس اډیسن 1000 ځله هڅه وکړه. چا ترې پوښتنه وکړه چې 999 ځله ناکام شوي څه احساس لري؟ ځواب یې ورکړ چې هغه 999 لارې مې وپېژندې چې برېښنا نه پرې کشف کېده. که تېروتنه ونه کړو څنګه به یې زده کړو؟ کېدای شي چې پورتنۍ پروسه په عملي ډول یو څه ګرانه وي. زه په دې اند یم چې تاسې یوازې کار پیل کړئ. د انسان په فکر کې هر څه په بشپړه توګه موجود نه وي. د پریکړې پر مهال په نورو لارو غور وکړئ. په دې اړه به له تاسې سره لاندې ازموینه مرسته وکړي. ازموینه: د ګټې د ماډل په کارولو سره د هرې پریکړې ټول مثبت اړخونه ولیکئ. که څه هم پایله به هماغه ډول چې تاسې تصور کوئ نه وي هڅه وکړئ چې د توپیر نه کوي جمله مو تل په یاد وي. که په دې پایله کې یاست چې کوم هوټل کې ډوډۍ وخورئ دندې ته کوم رنګ دریشي واغوندئ کوم فلم وګورئ داسې وانګیرئ چې توپیر نه کوي. هر یو چې وي یوه نوې تجربه ده. هڅه وکړئ چې فرق نه کوي او زه یې کولی شم. جملې د خپلې خونې پر دیوال راوځړوئ. لومړی یې په کوچنیو پریکړو کې وازمویئ. وروسته په مهمو او لویو پریکړو کې عملي کړئ. که څه هم ستا له خوښې سره سم نه ترسره کېږي نو څه قیامت خو نه دی. ځان له غمه مه مړ کوه. له پریکړې وروسته چې هر څه پیښیږي د یوې نوې تجربې په سترګه ورته وګوره. هر څه ته هو ووایه. دغه جمله مې له جنت زکرمن څخه هغه وخت واورېده چې یو محصل د خپل ژوند د سختیو په اړه شکایت ورته کاوه. ترې ومې پوښتل هر څه ته د هو په ویلو سر وخوځوئ څه معنا؟ ځواب یې دا و چې هو د رضایت په معنا دی چې موږ ته ټولې هغه شونې لارې را په ګوته کوي چې کولی شو دنیا له یوه بل لوري وګورو. نو هر څه چې پیښیږي د هو په ویلو سره ورته سر وخوځوه. خو بل لور ته نه ویل د قربانۍ په معنا دی چې دا څنګه کیدای شي؟ له ما سره ولې داسې وشي؟ زه یې نشم کولی. زما له وسې پورته خبره ده.
کله چې خپلو زده کوونکو ته د خپلې نړۍ ته هو وایي جمله تشریح کوم، ډېری پوښتنې کوي او دا له حقیقته یو څه لرې ورته ښکاري او داسې یې انګیري چې هر څه ته هو ویل په دې معنا چې موږ درد نه لرو. زما ځواب دا دی چې درد زموږ د ژوند یوه برخه ده، خو موږ آن درد ته هم هو ویلی شو. درد په هو او نه دواړو کې شته، خو توپیر سره لري. که مو د ژوند ملګری یا ملګري ومري، خو بیا هم د خدای شکر کوئ چې داسې یو کس یې درکړی او دا د هو په معنا دی، او که د هغه یا هغې په تګ مو هر څه پریښي وي او په غم کې اوښکې تویوئ، دا د نه په معنا دی. دواړه درد لري، خو درد یې له بېلابېلو لارو څخه دی. هو یعنی د خدای له لوري در ټولو درکول کېدونکو څیزونو په مخ کې درېدل، یعنی ټولو هغو ستونزو او سختو لارو ته حل پیدا کول چې تاسې ورسره مخ کېږئ، او له شته امکاناتو هغه لاره غوره کول چې تر نورو هغو ګټوره وي. هو یعنی ژوند، نه تباهي. خو دغه هو ویل زړورتیا، پوهې او تعهد ته اړتیا لري. انسان په طبیعي ډول نه ښه وایي. دا ګرانه ده چې کله ناروغ یې او هو ووایي، سخته ده چې کله یو څه له لاسه ورکوي او بیا هم هو ووایي. په یاد ولرئ چې په دنیا کې خلک له ډیرو بدو حالاتو سره مخ شوي، خو همت یې نه دی بایللی. ته هم یو له همدوی یې. ګټونکي هغه دي چې هو یې زده وي. لاندې ټکي به له تاسې سره د هو په ویلو کې مرسته وکړي. لومړی، لور مې وایي که ژوند د لیمو په څیر درکړل شي، تاسې ترې د لیمو شربت جوړ کړئ. ما په خپل کاري میز، خونه، ښیښه، ورځنۍ جنتري او داسې نورو ځایونو داسې جملې ایښي دي چې په فکر مې مثبت اغېز لري او د ژوند د هر ډول ستونزو پر وړاندې د هو ویلو زړه راکوي. ژوند هر څه راکړي، زه یې کولی شم. هر څه چې وي زه پر ځان باور لرم. دویم، په فزیکي ډول مو سر د هو په ویلو وخوځوئ، یو څه مثبت احساس به وکړئ. دا به تاسې ته قوت درکړي چې هر څه به سم شي، بلکې تاسې چې هر څه به سم کړئ. دریمه، هر ناکامه او کامیابه تجربه تاسې ته یو څه در زده کوي. له ځانه وپوښتئ، زه له دې کړنې څه زده کولی شم؟ څنګه دغه تجربه په ښه توګه کارولی شم؟ نیت مو منزل درته اسانه کوي. که مو اراده مثبته وه، پایله به یې په اتوماتیک ډول مثبته وي. څلورم، هر څه په خپل وخت راځي. با حوصله اوسه. بیری سټیوسن په خپل کتاب سمندر خپله روان دی مه یې ټیل وهئ کې وایي له ژوند سره جګړه مه کوئ. ژوند خپله روان دی، یوازې لاره ورته وښایه. شونې نه ده چې تل دې په ژوند کې بریا وي. له کومه کاره چې چاره نه وي ګزاره کوه. که تاسې د شکر ناروغي لرئ او ډېری خواړه نشئ خوړی او تل شکایت کوئ چې ډاکټر له هر څه منع کړی یم، آیا په دې شکایت سره کوم څه کمیږي؟ نه. نو پرته له دې چې بله چاره نشته، ګزاره کوه. اړینه نه ده چې د نړۍ هره معامله دې زموږ په خوښه وي. که د خپلې خوښې دندې په ازموینه کې بریالی نه شوې، له غمه ځان مه مړ کوه. بیا او بل ځای په ازموینه ورکړې او بریالی به شې. نو د دې ستونزې حل لاره څه ده؟ همدغه چې چاره نه وي، ګزاره کوه. که مو کومه نجلۍ خوښیږي، خو نجلۍ او کورنۍ یې له تاسې سره هوکړه ونه کړي او نوموړی له بل چا سره واده وکړي، نو څه به کوې؟ زه یقیني یم همدا به کوې. یعنې چې چاره نه وي، ګزاره به کوې. غوره لاره همدغه ده چې له هغې زړه صبر کړه او بل ځای کې د بلې نجلۍ په لټه کې شه. آیا دې نړۍ کې نجونې کمې دي؟ خو په ډېر افسوس سره چې ډېری خلک داسې نه کوي. دوی تل خفګان او هر چاته ګیله کوي. ژوند یې په لوی لاس له غمه ډک کړی وي، په داسې حال کې چې دغه ګیلې هیڅ هم نشي کولی. زه وایم چې د دې ستونزې حل لاره همدا ده چې څه مو په لاس نه درځي، نو ځان له غمه مه پسې مړ کوه. هر هغه شی چې انسان یې غوښتونکی وي، اړینه نه ده خامخا دې په لاس ورشي. داسې هم کیدی شي چې هوا د بیړیو مخالف پلو ته حرکت وکړي. د مینې او باور غوره کول. فکر وکړئ، آیا تاسې یو مرسته کوونکی یاست؟ له زده کوونکو مې چې ډېرو یې ودونه کړي وو وپوښتل. ټولو هو وویل. دوی ته مې کورنۍ دنده ورکړه چې کور ته په رسېدو له خپل خاوند یا میرمنې مننه وکړئ. ټولو عجیبه راوکتل چې داسې کله خپل خاوند یا میرمنې مننه وکړئ. ټولو عجیبه راوکتل چې داسې کله کیدی شي. موتی چې د واده 25 کاله تیر شوي وپوښتل. زه مې ولې له خپل خاوند مننه وکړم؟ هغه باید راڅخه خوشحاله وي. زه یې میرمن یم. خو تر اوږده بحث وروسته موتی ومنله چې خاوند یې په ژوند کې یو مهم څوک دی. هر ډول مالي او معنوي تشه یې ورډکه کړې. نو ترې ومې پوښتل چې کور ته په تګ ترې مننه وکړه. موږ ډېری په دې نه پوهېږو چې څنګه له چا مننه وکړو. موږ کله هم چې د یو څه د ورکولو نیت لرو، نو مقابل کې د یو بل څه د لاسته راوړلو تمه هم لرو. په یاد ولرئ چې هر څه د سوداګریزو اړیکو له اړخه مه ګورئ. که د خلکو قدر او عزت دې وکړ، ارزښت دې ورکړ او هغوی ته دې د هغوی قدر ور معلوم کړ، زړونه یې ګټلی شئ. کیدای شي وپوښتئ چې ولې موږ سخي زړه نه لرو او په ورکړه مو زړه نه کیږي. زما په اند 2 دلیله شته.
لومړی دا چې موږ د پوخوالي عمر ته نه یو رسیدلي او دوهم دا چې ورکړه خپل یو مهارت دی چې ډیری خلک یې نه لري او تر اوسه یې د زده کولو هڅه نه ده کړې. موږ دنیا ته په راتګ د یو غوښتونکي په څیر رالویږو. د عمر په ډیرېدو دغه حالت خپلوو، په نورو پورې ځان تړو او داسې انګیرو چې که دوی نه وي زه ژوندی نه پاتې کېږم. هغوی چې ویره لري ښه ورکوونکی نه وي، دا ګمان کوي چې دا به یې الله په مادیاتو او معنویاتو کې د کموالي سبب وګرځي. الله تعالی د ټولو مخلوقاتو روزي ورکوونکی دی. موږ ملامت نه یو. له ماشومتوبه راته ویل شوي که یو چا کوم څه بې مطلبه درنه یوړل نو تاسې یې استعمال کړئ، خو دا په یاد ولرئ چې که مو مرسته وکړه په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه به له تاسې سره بیرته مرسته وشي. که له نورو تمه ولرو د خپل ژوند یوه ډیره برخه به مو په خفګان کې له دې امله تیره شي چې خلک له ما سره مرسته نه کوي او زه د خلکو هیر یم. له نورو سره مرسته کومې معجزې ته اړتیا نه لري. زه له کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم. باور وکړئ ویره مې ختمه، پر ځان ډیره متکي او په زرګونه ځله مې تغییر کړی. هڅه وکړئ نورو ته ووایاست چې تاسې د هغوی لپاره خیر غوښتونکي یاست. که تاسې له خلکو سره د زړه له صدقه سلوک کوئ او هغوی دا محسوس کړي وي چې تاسې له هغوی سره مینه کوئ، نو یقیني خبره ده چې د هغوی په زړه کې به هم ستاسې لپاره د مینې او محبت سمندر څپان شي. په 20مه پیړۍ کې چې نړۍ د کپیټالیزم تر واک لاندې ده، خلک مادیاتو ته تر معنویاتو ډیر لومړیتوب ورکوي. خو باور وکړئ یوازې د مال او دولت په لاسته راوړلو مه لګیا کیږئ. که داسې مو وکړل ډیر خلک به له لاسه ورکړئ. په اصل کې خلک لاسته راوړل د مال د ترلاسه کولو لپاره یوه لاره ده. مننه وکړئ. د ټولو هغو کسانو نومونه چې په تیر او اوس کې ستاسې په ژوند اغیزه کړې په یوه پاڼه ولیکئ. له هر یوه وخته په کتو مننه وکړئ او هغه ښېګڼې در په زړه کړئ چې له تاسې سره یې کړي دي. کیدای شي عجیبه درته ښکاره شي، خو ویې کړئ. په ژوند کې به مو بدلون راشي. هغه کسان هم له یاده مه وباسئ چې درد یې درکړی او بد یې در رسولي. که غواړئ ژوند وکړئ نو له درده او ویرې به ځان خلاصوئ. ډیری د مننې په ارزښت نه پوهیږي. په یاد ولرئ چې که ښه وکړئ نو ښه به در سره کیږي. د مننې لپاره هیڅ فرصت له لاسه مه ورکوئ. که په پیل کې درته ګرانه ښکاري، په ښاري چاپیریال کې له هغوی مننه وکړئ چې ورسره عادت یاست او مرسته در سره کوي. سلام او ستړي مه شئ. دا د نړۍ په 100 هیوادونو کې تر 3 میلیونو زیات معلومات شریک کړئ. ډیری به مو لیدلي وي چې ناخوالې پرې تېرې شوي وي او په سختیو کې یو څه زده کړي وي. نورو ته هم دغه حالات غواړي، خو تاسې له دغسې کړنو ځان وساتئ. څومره مو چې په وس وي مرسته وکړئ. په مسلکي ډول به یو څه ګران وي. ښه مې په یاد دي کله مې چې لومړی دنده واخیسته ټول همکاران مې راته خپل سیالان ښکارېدل. هر څه به مې ترې پټول او ویره مې درلوده چې څه راڅخه زده نه کړي. خو دا هر هغه څه هغه وخت بدل شول کله چې مې هغوی تر ټولو نږدې ملګري شول. له کومو سره مې چې مرسته کړې وه په هغو ورځو کې به چې په دنده کې نه وم، دوی به زما تشه ډکه کړه او زما کار یې مخته وړ. وخت ورکړئ. آیا پوهیږئ د نړۍ ډیر شتمن په دې ویره کې دي چې که هر څه له لاسه ورکړي او بېوزله شي څه به کوي؟ د 20مې پیړۍ انسانان ټول ماده پال دي. تر ټولو سخت هغه ورته له نورو سره مرسته ورکړه ده. که څه هم وخت وي، کورنۍ، ملګرو او ستونزمنو ته وخت ورکړئ. ستونزې واورئ او له هرې شونې لارې مرسته ورسره وکړئ. همدارنګه د ډیرو مثبتو څیزونو لکه د مسؤلیت منل، مثبت لیدلوری، هو ویل، د ګټې ماډل، پر ځان باور او نورو سره د مرستې په اړه مو خبرې وکړئ. د دغو ټولو خبرو هدف دا دی چې موږ ډیری وخت د یوازیوالي احساس کوو. دغه یوازیوالی دا په ډاګه کوي چې د ژوند لیدلوری باید بدل کړو. په یاد ولرو چې د لیدلوري بدلول د کور، دندې، ملګرو او موټر په بدلیدو سره نه، بلکې د خپل لرلید په بدلیدو کې نغښتی. هغوی چې د مثبت فکر ترڅنګ د لرلید د بدلون وړتیا لري تل خپلو موخو ته په اسانۍ رسیږي. له ډیرو اغیزناکو او بریالیو کسانو مې اورېدلي چې دوی کله خپلې موخې ته ورسیږي سمدلاسه بله موخه ټاکي. که وپوښتم چې که مو ژوند کې ویره نه وای څه به مو کول، شاوخوا هغوی ته وګورئ چې موخو ته رسیدلي. څنګه یې ویره کابو کړې؟ ځواب یې دا دی چې که مو لرلید واضح وي، ویره مو مخه نشي ډب کوئ. هیو پرسټر د منفي او مثبت فکره کسانو داسې توپیر کوي. منفي فکره: اړتیا لرم، د کنټرول هڅه کوم، ستړی یم، یوازې یم، منفي لور ته روان یم، شک مې ژوند ته نه پرېږدي، د ټولو له یاده وتلی یم، کمزوری یم، بېوزله او بېوسه یم، ویره لرم. مثبت فکره: باور لرم، مینه لرم، پام کوم، د مثبت بدلون په لور یم، مرسته کوم او اخلم یې، قدردانه یم، ژوندی یم،
هیله لرم، بخښنه کوم، خوښ یم، له ژونده تمه لرم او ژوند مې ښه روان دی. هر څه وخت ته اړتیا لري. ژوند مو څومره بشپړ دی؟ په سوداګرۍ، ورځني ژوند، کورنیو اړیکو او ملګرتیا کې په ټوله معنا په بل چا پورې ځان تړل د ناکام راتلونکي پیلامه ده. باب د ونډو په مارکیټ کې ټولې د یوې کمپنۍ ونډې اخیستې وي. په کار خو دا و چې د ګواښ د کمیدو لپاره باید په بېلابېلو کمپنیو کې ونډې اخیستې وای چې د تاوان په صورت کې د دیوالي کېدو له ویرې بچ وای، خو داسې یې ونه کړل. هر څه یې په اوبو لاهو شول. بل لور ته لویس مې زده کوونکې وه. د هغې اوښکې مې اوس هم سترګو ته ولاړې دي چې کله یې د ګډ ژوند د جدا کېدو کیسه کوله، ویلې چې جیم یعنې خاوند ورته هر څه و. لکه څنګه مې چې په خپل کتاب د بې پایه مینې ویره او احساس کې ویلې، په ټوله معنا په چا پورې ځان تړل غوسه، ویره، غم او تاوتریخوالی ډېروي. سم بیا په یو سوداګریز شرکت کې د عامه اړیکو مسؤل و. تر هر څه یې خپله دنده ورته مهمه وه. په فزیکي او ذهني ډول یې ټول ژوند همدې ته ورکړی و. خو د دندې د له لاسه ورکولو وروسته یې په ژوند کې ویره او یوازیوالی میلمانه و. یوه څېړنه ښیي چې ډېری نارینه او یو څه ښځې چې هر څه یې دندې ته واقف کړي وي، له تقاعد وروسته له ژونده خوند نه اخلي. باب لیویس او سم یوازې نه دي. زه باوري یم چې تاسې لوستونکي او اورېدونکي به هم له دغسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست. پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو دغه یوازیوالی او ویره ختمه کړو او داسې وانګیرو چې ژوند مو بشپړ دی. درد دوا هم لري. بدلون تل له ستونزو سره مل وي، خو پوه، حوصله او د مثبت فکر لرونکي انسان په توګه د دې ستونزو جدي نه ګڼل هغه څه دي چې دغه ټوله لړۍ د زده کړو په یوه موقع بدلوي. زموږ ستونزه دا ده چې هر کار بې تعهده کوو. زه په دې باوري یم چې که کار کوئ داسې وکړئ لکه نن مو چې د ژوند اخري ورځ وي. 100% پام ورته وکړئ. که له کورنۍ یا ملګرو سره یاست 100% له همدوی سره اوسئ، او که سوداګري کوئ او لیدلوری مو څرګند وي کار ورته ووایاست. لرې نه ده چې د کامیابۍ لوړو پولو ته ورسیږئ. زده کوونکي مې د تعهد په اړه درس کې پوښتي چې زما خپله دنده خوښه نه ده، زه هلته څنګه د زړه له تله کار کوی شم؟ تعهد په دې معنا نه چې تاسې به تل په دې دنده کې یاست. تر هغو چې دلته یاست له زړه کار وکړئ. څومره مو چې له وسه کېږي په ورځنیو چارو، کورنیو اړیکو، دنده او ملګرتیا کې له نورو سره مرسته وکړئ. که بیا هم یو څوک له تاسې لاره بیلوي، خپل وجدان ته به ملامت نه یاست. خو د ګاندي، مارټن لوتر کینګ او آینشټاین په څیر نه چې ټول ژوند ورته وقف کړئ. له مرستې زما موخه خپله ونډه دین ادا کول دي. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې له نورو سره د مرستې وړتیا ونه لري او د دې نړۍ د ښېرازۍ توانایي دې پکې نه وي. همدغه چې لیدلوری مو بدل کړ، دنیا مو بدله کړه. عمل د هرې بریا راز دی، خو په یاد ولره که تل هغه څه کوي چې د تیر په څیر مو تل کړي، تل به هغه څه ترلاسه کړي چې تل مو ترلاسه کړي. که د ځان په اړه داسې فکر کوئ چې پرمختګ نه کوئ او له درد ځواک ته شکل کې ځان په ښي اړخ نه ګورئ، نو مثبت فکره ملګري پیدا کړئ. ټولنیزې اړیکې پراخې کړئ. که څه هم دغه بدلون به مو له ستونزو سره مخ وي، خو د 100% ژمنې له مخې پلان جوړ کړه او هر څه چې ترسره کوي د زړه له اخلاصه یې ترسره کړه. له ځانه وپوښته چې ژوند مې څومره مکمل دی. له ستونزو سره سره ځان ته په کمه سترګه مه ګوره. دغه به مو ویره ختمه کړي. په خپلو اصولو ثابت قدمه اوسه. د انسان شخصیت چې څومره پیاوړی او پخیږي او هر څومره چې په خپلو اصولو ثابت قدمه پاتې کیږي، هغومره ژوند د ارزښت وړ کیږي. د بیلګې په توګه که په ژوند کې داسې اصول وټاکئ چې د ژوند په هر حالت کې به په هیڅ نوم رشوت نه اخلم، که څه هم خلک ورته هر ډول ښکلی نوم کیږدي لکه ډالۍ، کمیشن، نظرانه او داسې نور، خو زه به یې ونه منم او په خپلو اصولو به ثابت قدمه یم. که میرمن د ځان لپاره داسې اصول غوره کړي چې په هیڅ صورت کې به خپل خاوند ته دروغ ونه وایم، که څه هم خلک راته دروغ ویل په ښکلې جامه کې تاو کړي او بیا هم داسې راته ووایي چې دا دروغ لږ او واړه دي، وی وایه باکې نشته. حالات همداسې دي چې دروغ ونه وایې، چاره دې نشته. نو په کار ده چې دغه ښځه په خپلو اصولو ولاړه پاتې شي. که داسې وکړل نو ژوند به یې ښه او ښکلی وي. که هر چیرې او د هر ډول خلکو په منځ کې یاست، خو له ځان سره مو دغه تعهد کړی وي چې زه به هیڅ شراب، چرس او سګرټ نه څکوم، په کار ده چې په خپله خبره ودرېږئ او اصولي پاتې شئ. که داسې مو وکړل د ژوند په ټولو چارو کې به بریالي وئ. که څه هم ملګرو مو د تنقید نښانه جوړه او بیا ځلې پر تاسې تنقیدونه کوي، د نه سړیتوب پیغورونه درکوي، تر څو مو شراب او سګرېټو ته وهڅوي، خو تاسې ته په کار ده چې له خپلو اصولو په شا نه شئ او په خپلو نننیو احساساتو باوري اوسئ چې زه له یوې مضبوطې کړنې سره مخ یم.
د ستونزو او کړنو پر مهال ډیری داسې کیږي چې د همدغه سخت مزاجه ملګري خپل ذاتي ستونزې او کړنې د حل لپاره راوړي. بیا دوی ته د خپل ملګري د طبیعت او اصولو سم اندازه لګي او پوهیږي چې د دوی دغه ملګری ولې پر خپل اصولو دومره کلک ولاړ و. هر نارینه او ښځینه کولی شي ځان ته اصول ولري او په همدغو اصولو د تل لپاره ولاړ پاتې شي. دا په کوم خاص جنس پورې تړلی نه دي. د همدې اصولو له امله به ډیر ژر خلک د دوی خبرو ته غاړه کیږدي او د دوی په خبرو به عمل کوي. هر څه وخت اړتیا لري. د ګټورو پریکړو او له ویرې سره د مبارزې په اړه به مو تر دې دمه ډیر څه زده کړي وي. نور به څه وي؟ آیا له ما د نورو څه ویلو تمه لرئ؟ که یې لرئ دا ویلی شم چې د دغه کتاب مثبت او اغیزناکه خبرې تل په یاد ولرئ او هغه څه مو چې د وخت په تیرولو له ذهنه وځي بیا یې تکرار کړئ. زغم ولرئ. هر څه وخت اړتیا لري. بیړه مو سټرس، فشار او ویره ډیروي. کله مو چې د یو کار په اړه ځان بې حوصلې ولید له ځانه وپوښتئ چې څه خبره ده؟ که هر څه سم روان دي نو ولې په بیړه یم؟ چې د وړاندې تګ لپاره تیار شوم نو لاړ بشم. کوچنی کېږم. یوه ورځ مې زوی ته د ګلانو د ایښودو لاره ورښوده. ورته ومې ویل تخم په ګلدانۍ کې تر ایښودو او اوبه ورکولو وروسته راشین او ښایسته ګل ترې جوړیږي. په کار بوخت شوم او بهر لاړم چې کله یې خونې ته راستنه شوم ګلدانۍ ته مخامخ په چوکۍ ناست و. ترې مې وپوښتل زوی څه کوي؟ ویل یې منتظر یم چې ګل راشین شي. باور ولرئ چې هر څه به د وخت په تیریدو سم شي. ځان له غمه مه مړ کوئ. کله چې له ستونزو سره مخ شوئ در په زړه کړئ چې دا مې تر اوسه نه و تجربه کړي. ژوند د زده کړو یو فرصت وګڼئ. د خوښۍ وخت هغه دی چې کله یو نوی څه زده او له ځانه مو تمه پیدا شي. مهمه دا ده چې د ژوند ناخوالې مو له موخو لرې نه کړي او خپل لرلید ورک نه کړئ. ژوند لکه غره ته ختل، پورته تلل داسې سخت وي. خو کله هم چې د دمې لپاره ودرېږئ نو ګر چاپیره منظره لا ښکلې کیږي. پورته تګ مو د ځمکې له موجوداتو سره مینه پیدا کوي او هغه مو هم بد نه راځي چې کرکه مو ترې کېده. ژوند ته هو ووایه، ولیکه، ولوله، برخه واخله، مرسته وکړه، زړه پیدا کړه، وعده وکړه چې وروسته له دې به مې د ژوند 2 ورځې نن له پرون